د خواخې سره زنا بعضې خلکو ویلي چې حرمت مصاهرت نه واجبوي زنا هلته یې ویلي دي سړي واده کړی و اولاد هم غالبا د خپلې ښځې نه پیدا شوي دي د دغه نه بعد قضیه داسې پېښه شوه چې خواښې سره زنا وکړه و اولاد هم پیدا و د خپلې ښځې نه هغه نه بعد زنا وکړه مسله چې راغله فتوا وشوه چې دا حرامه ده پس د و اولادو نه خپله ښځه لاړه دا داسې نه ده چې تر اوله وخته پورې خبره ده یعنی و اولاد هم پیدا دي د خپلې ښځې نه د هغه نه بعد د خواښې سره زنا وکړه بعضې خلکو کې خو به اوله نه لا شروع وي دا مسایل موږ بیانول دغه شي دغه ګټه کله وي چې د دنیا خلک خبر شي سړي تلیفون کړو د خارج نه ما وراره ته د حسین ته چې یو اره د سره ما وغوه بیا ما ته په تلیفون کې ویل تلیفون ما ته راوړ چې دا بار بار دا پښتنه کوي نو یو غریب ویل چې داسې مشکل کې خو زه واقع شوم دا مسله خو ما ته معلومه نه و 2 ګرامه په خوا کې واړوله چې دا نه رانه درېده ایمان زنا ورسره وشوه اوس زه په خارج کې اوسېږم کور مې په وطن کې ده دا 2 کاله کېږي که 3 کاله کېږي وطن ته هم نه یم تللی او د دغه معاملې د زنا 6 کاله که څومره وتلي دي هغه نه بعد مې هم د ښځې نه 1-2 اولادونه پیدا شوي دي اوس خبر شوم زه ته وکړم ما د دغه اجواز صورت شته نه هغه مغلظه طلاق چې واقع وي خو جواز خو یو لیار لري دغه د جواز لیار نشته چې ور درګه یاد تا ښځه د بل چا سره یو واري نکاح وکړي بیرته تا ته رواشي دا حرمت مؤبد راځي نو مطلب دا دا شیان پیښیدونکي دي الته ګوري کتاب نه کوي چې و اولاد شوي و علامه د ابتلا و نه وساتي دی و اولادونه بعد د خواکې سره نو خواکې به د څومره عمر وي خو شیطان دا چې د نبی علی السلام ویلي دی شریعت ویلي دی چې ګوره د پردې ښځې سره مګ وخی کېږه په کوټه کې چې ګوښه شو شیطان دریم ده نو په داسې وخت کې هم په زنا ګرفتاره کې چې د خپلې ښځې نه و اولاد هم پیدا دي ښځه هم ژوندی ده او اولاد هم تر پیدا دي دغه نه بعد د خواښې سره زنا وکړه نور دا جمع بین الاختین مسله مو اوس ویلې چې هر 2 ښځې چې دواړه طرفونه په یو چې نر فرض کوي یا بله ورته ناروا کېږي بیا چې بله نر فرض کوي دا ورته ناروا کېږي د هغو جمع ناروا ده یو سړي ته